احمد مسعود یو تازه پیغام را لیږلی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي اوس د امریکا او اروپا په خاوره د برید امکان ډیر دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي له هیواده د امریکا له وتلو سره په رامنځته شوي خلا کې ترهګر په ډېرېدو دي او تدې احتمال شته چې افراطیان په امریکا او اروپا د برید هڅه وکړي. د مسعود مرکه له برټانیې ورځپاڼې ډیلی میل سره ده. د دوشنبې په ورځ د ثور په 10 خپره شوه. نوموړي په دې خبرو کې زیاته کړه اوس د امریکا او اروپا پر خاوره د برید احتمال ډیر دی. دا مهمه نه ده چې که نه دا د وخت خبره ده. د هغه په وینا همغه سخته سیالي چې د سپټمبر د 11 په پیښه کې لیدل شوې وه اوس هم د ترهګرو ډلو ترمنځ شتون لري. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خلک د مایوسۍ او د پرېښودو احساس کوي او دا چې دوی د وحشي رژیم په وړاندې پرېښودل شوي چې په سیستماتیک ډول دوی له اساسي حقونو څخه محروموي. مسعود زیاته کړه افغان ولس اوس لویدیځ ته د منافق په سترګه ګوري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا، ښې چارې.